اسلام آباد کې د شیعاګانو په جماعت کې خونړی ځانمرګي برید چا کړی و. د پاکستان پلازمینې اسلام آباد کې د شیعاګانو پر امام بارګاه د تیرې ورځې ځانمرګي برید مسؤلیت اسلامي دولت یا داعش ډلې منلی دی. د داعش خراسان څانګې د یو کس عکس خپور کړی او ادعا یې کړې چې نوموړی بریدګر و. په دغه خونړي برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 32 تنو ته لوړ شوی او له 160 ډیر نور ټپیان دي. پاکستان کې امنیتي سرچینې وایي تر دغه برید وروسته د خیبر پښتونخوا نوښار یا نوشهره کې د ځانمرګي بریدګر د اسان چارو نیولو لپاره د ترسره شوو عملیاتو پر مهال وسلواله نښته کې هم مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه عملیات د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د نوښار په حکیم باد سیمه کې شوي دي او په نښته کې د پولیسو د یو افسر او یو وسلوال کس د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. پولیسو ویلي چې 3 مشکوک کسان نیول شوي هم دي. اسلام آباد کې د شیعاګانو پر جماعت د تیرې ورځې برید په 2008 کال کې دغه ښار کې پر ماموریت هوټل له موټر بم برید راوروسته چې شاوخوا 80 کسان پکې وژل شوي وو تر ټولو خونړی برید بلل شوی.